خدای پاکه پیغلې چې کېشي نو ځان پسې هر وخت کور بار بند کړي خو دا داسې جینۍ ده چې هر وخت پرې د کوڅې ورپقه خوله کړو چې خدای خبره چې څه لوبه ده دې څنګه پراته ته به چې د نیکي واده دی پیری مکړنو ته بدناس پیری کوي رښتیا بشینا او ما پتو متا ګټلی یارانو बड़े डरानो इसको माँ को चढ़ता पुत्रा कुछ हो तो इधर आता कुछ वक्त और मशे को सख्ते ताजा सरगाना भी ताजा चढ़ता ही तो किना हफ्ता तो चियो पे चाहता जरूर कि खबर वाच तो बियार जरूर खबर नो बास लेकर څنګه دې راپی وای اونن بیا په لوپټه کې را روانه ده یا الله صبر پړونه کله پسرې جنې ته خو بس غټه خزه مړ روکا نه شو پسرولې زماره زده زودي چې لکه ستا مې ور مخیا کله کې پښنی برقات یا پړونه مړ روکا وا ها کنه الته ماشومه کنه سونه شوي الته پړونه کې خو ډېر تنګيږي کنه بیا ورې په لارو کوڅو کې بایلکان خو په پړونه کې نشي لیدي پټه خدا سشته چې بلاره بره پکې ښکاري باندې د سغاټه خو نه والله دا زما خدای عمر نه دی خواني دون عمر دې نه بس دغه د 15 شو سلويخت کاله وای تمام ورته زړه کړم ورته مال نه عمر راکو کنه ولې تاسو ما سره جګړه کړه ما ته پته وانن باندې بیا جامې روړلې بڑا خوش الله ته زما خون عمر تاک دا عادت ته چې یو پیر سره خبره واسطه بیا نظر چاته نو باسي او د باران راغلی شي بې عزت مکه و کور ته راشه ته بلم د شي محبوبې وای به مدا خو به غیرت ترې وعلیکم سلام څنګه ورو خیر خیر دې ته څنګه خیر شرط کیسه شرط یې کو نه نه خلک داسې پښتنو شان لاس ملاوي دا قرنګي ما ته کرونا لګي بیا زه داسې سلام کوم کونټه کا ماکس وریا چولې وته بیا کنه نه نه بس ماسک لګ ګرمي ده کنه سکه ته دا څخه مکه زما پرې تراتو ته سکه زه خو الله تعالی ما پروګرام له اوس را پاسېدم ستانو کار سره خدغه پروګرامونه کوا کنه بس کو واړه واړه بچی را پغاړې پردیو ها څنګه مې پردو بچو هم پر د خپل کور غم وکړ ولې خپل کور غم هما کړی دی ولې څه مې ته مونږ مې ټول شپه پروګرامونو پسې کړ د خپل کور دالته نه خبره چې کور کې څه چلیږي څه دی بې غیرته د خور لاس ته ناس خور د ګندل بل خبره نه بې غیرت او د لو د ورسه د سپارت چالو اینو هم خور د ګندل کې کار کوي د خور د راړه داسې وروته او ته چې کمی ته بار ګرځي نه تانه بوکریمونو دغه ولا ګونټونه خو زره وړم کنه ایرو نو په بوکریمونو دار څه خول د کلی کوسي واړه وروړي ته تا خو زینه ممنه خو چې ګورم یا اثر شنو پروګرام لته لیدي نو بس څه کینو غریبی نه ده بل څه کوه کنه روره دار شرم کارونه مکوا څه چالو کو ستاسو خو څه کار روزګار څه پوله پټی کوه چا سره څه غیا کوه څه غنم لو کوه نو دی باندې به تخخ کاری زبشت او د خپل کور لګي حفاظت کوه چې کور کې څه چلیږي ټیک او نور بس رور دا به تو هم خو پړم یو خبره ده خو مړ نه وین د ته مست شیطانی کې راځي نه مړ وای شابه ضرور وای ته پتا خو مړه خپکیږي نو زویم چې تا تی وې ما خو لکه زنه شم ویلې پېښ وې زکه چې ولې غپ لګوما مړ وای زه ولې نه غپ لګوما وای دا خو خیر دې څنګه چا خپلوان دي کنه څه شي خپلوان دا ستاسو خپلوان نه دی نه دا هما دا قدمه ملګری دی دا گاونډیم دی ولی دا خو جوړ دی ماته درو خو یک دوست خو به سم شرموم ایرو را ته ځان څه پس کې ته ماته خبره کوي دا مې وظیفه ویله مور راته وظیفه خو له چې سره خبرې کینو په لار وظیفه وایا وظیفه خیر دی او کنه مې کو سم مساله ده څنګه چلې وظیفه دې ته خو درکنه نه ما ته مو هي کنه سیره ته ویلې دی سره مزدوري لپاره درکړې دایمه دل راکړ چې په لار کې خوشي ته شګر زلاس د توانه چي ها ما سره خو ګران موبایل چرته شوکماران ډاکمران موبایل وانلی دا لک چې رسې کډیر ګډوډ شوې ولې خیر خو دې زما خو ما وظیفه ونه کوم خو د لاس را دی خو یې کنه کرونا د لاس تماک څه خبره کوي خو وظیفه وته ونه کوي ایرو را مې غپل د سره خو ما خپل غپل ګولې دګته ته سمونګ نه پرې دی غپتا زه خو ټې تر روانو ما وظیفه وته ونه خینو تاسو یې څه وظیفه خو یې کنه هې مستعمر ګر نو ګور تاسو سره مې ولاړ تم نه پریدو ګور وتا نه څه وظیفه ته مته وظیفه لګاو خو مړه کو خیره پاره ته مولا خولي خو ماته مخیا ثم البكم ام فهم لا يرجون ولي ته په مر سپودم موچو مثال خلن سبا سپو دی وای اوس ته تسبیح کار شو نه یادو مدا چې خوا کې سره تیر شو سامر به خو ګوري وته زما خېټه بیا ډس کوي او د شپې را بیا خوب ناراضي ته ماته وای څه چل شو
ما کار رالو نه ګورې یا خدای یوې کار رالی نګور څه چل شي ته ما پوهه که مې دا خپه مې داسې درېږي خپه بلله زه نه وګروم ګناه ده ګناه خبره داسې ده که نه واحد حسن چې ته به خفه کېږي نه ها. او خبره ستا د غیرت او عزت ته خو زه ستا په غیرت خفه کېږم صحیح ده او د خپل کور دې له خیال کوه ولې څه چل دا شي واحد حسن چې کم دی ما خو یې جوړ دا ستا اوښې دی ما خو ویل چې د ستا او د دې د خور رشته شوې ده دا نه رشته نه دی مړه دا خو زموږ ګاونډي نو کپړې ګنډلې له راوړي امور یې راځي بوډۍ امور یې را را شکر واحد دغه یا سره کو زه یې والم سبا ګورې ته به مې ذمېوارې پوه شوې بلکل. زه ستا عزت خبر او تا ته زه خبره کوم ها دا چې کم دی واحد حسن دی ستا خور ته په کوڅو کې وړي روړي نازکې ته ها زه یې برلس لاره کې ګیر کړو قسم دې داسې ووالم دا زما بد تو ګوره د زه خو سولې مړه یمه. نو تا ما ته وختي ولې ما نه تاسو وې کره د خور جامې راوړې وې نو د زه ولیدم زه یې ووالم ما ته یې وې نو ته ورته نه وایې چې د دوی کره وړو کې راغټ شوم ما ته ورته ورته ونه وویل وایې نو دا زما ښځه ده وایي د سره به دلته به نه راځې زه به دته را ښځې وښیم دا پردۍ لوڼه دې ځان له ښځې کوي بس بس دې دونه کولم داسې تا به هم ډاکټر له بوځم زه به راته خو زه د بسې ځم ګورې ما ورته مه یادوه تا ورته نه یادوم زه له پده کرکټ کوم خو ما به تو وي او هغې ورسره خبرې کولې هغې ورته وایي ځکه ولاړه داسې اوس دا دونه کلک و چې ولاړ او دا سر کې ما یې له 10 روپۍ په لاس کې کېښودې ما ته یې وي چا تعالونه وې دا ګورې په تا زه خفه کېږم او چې زه شیطاني ونکړم بیا خو زما خېټه ډس کوي نه نه به ښځې وکړله تا الله د دې لپاره پیدا کړې زه له 10 خبرې ته روپۍ خو غوږ راکړه کېږده پروګرام نه به دې راوړي یو مړې ماتې نشته که نو له څه 10 روپۍ راکړه که نه در به کوم وروسته راشه دا دسې سمون بیا به در کوم نوي نوي دي بیا ما ته زم د سر دسې سمې کما صحیح ده پټې صحیح ده صحیح ده صحیح باندې خورې او تا ته به زه وسویم تا نه خو زه خبر دروغ درته نه وایم خاص نه چې اوس راسره بیا لاندې وځي ریشه خبره به درته کومه بیا څه چل دی وایه بڑے خبر دا وکنه تا مال جامې خو ښکلې جوړ کړې مدار چې ما سره د جامو پیسې نه وي والله ما سره چې څو پیسې وي هم مې راته وي راکړې ابو مې چېرته تلو هغه سره کرۍ له هغه یې ورکړې ما وی خدای پاک اوس په ما نازکه شمې یې خورتا له د هغې پیسې درکړم خو بس معذرت بس زه صحیح د مړ در پاتې بس یو پیره در پاتې شو خو دغه نور خو راله روړه که نه 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 مړې دا ستا په ضرور به عادت یو شو ظالمې داسې د دا سترګې پټې کړې چې یو پلیټ روجم زما دپاره نه وي پلیټو چې بی یاسین نه مې ورکړې وي یاسین ته ګوره یاسین خو مه کوه چې تا خورې ما خورې کوي او بس یو له بل له دوی خو د خپله جیبه پیسې په خلکو خوري وای داسې کې غټه مجمه مې ولې ډکه ورکړه ویم ورشو د هغې له ورکه آرام شه زه خو نه درتلم ما ویسې نه زه درشم او ته راباندې ډانګ کېدې راپره مې کړي ما ته پته وه کوم چې ته رانلې ما هغه ته ویو ویم واله کېدی چې ورته وی چې دا خوشبو درکړي نو بیا به نه یا ال یا به نه الي ما ته ویم ورته وی چې دا له ما د خپله سیډه راوړي خو جوړې هغه نه دي همړې ته ووایه څنګه راغلې زمړې خلک څنګه وي خبرې ډېرې ورسره یو د مطلب خبره کوه راغلې څلې یو یا خواره مطلب خبر له مې دا کوله که نه هغه جاناره خو دې پېژنده که نه جاناره به هغه پیژنم هغه په لارو کوڅو کې چې بچو له رښتې ګوري حافظ دې هغې بل زوی هغه منځمې زوی د امریکې نه راغلی دی مړې په اوږدې کتل نور یاد دی وای ماشاءالله کم ښایسته دی او مړې کومه پیسې راوړې ده وای ته په شړق ته دقه پیسې د دوی ولګي وي هغه خو چې تلاسې مخوک او پوزه یې نه وه تیار لورو ته وایې خو ګیا پې څوک ریږي مړې وای ته یو څه ګوره ودرېږه زه به یې تا له تصویر راوړم مړې داسې ښایسته شوې دی که نه نو بیا ګورې څه که نو نکاح پې وکړه که نه چې ښایسته شوې دی نه مړې هغه ما ته خور ویلي دي که نه وای ته الله په قهر اخته ښه په دنیا کې نورې خویندې میندې قیامت شي چې تا ته یې خور ویلې نازکې نو ګوره زه ستا رخې خبر له راغلې وه تو مخه ما ته قچیان یې اچوي مړې څه وې یو مړې اصل خبره مې دا کوله که نه ما وی کورور دې ورکړي چې خو ښکلې به دې هغه له وکړمه نه ما ورور چېرته ورکوي وایي او دغه دې ولې تا ته پته نشته څو زما خو څوک وخت ته نوره ښه پوهېږي نو څوک دې وختي مطلب باندې دې پوه شمه د ستا دماغو کې فرق د جنۍ ساعت کې د یاسر خوښ شي ساعت کې د یاسر بدي شي یاسر له خو دې نه کوم خو په دې ټالونو زانګي زه به سړو اړو کوم ولې ما ستا خو زه سترګو زغیم زه دغه کومه تا دې یو پیالې چې په مټې چې به راله بیا راوړه ته خبره مې دا کوله ښکلې به جانانه به وبرولېږم ظالم داسې ښکلې په دوم دام باندې پوهېدونې چې داسې ښکلې واده ای چې څونه توله کالي ته وې هغه به چې کالي هر څه به جینۍ کور په خپله کومه هغه
هغه سید بچ کالیر سره لکه کنه زما اسخ وخت چې دا رښتیا را پسې ډیر راځو انکار ورته کوم نه را دي شي ورته زما روح بوته د خیر انکار کوي خو زه په ډولې کې کینم صرف او صرف د واحده سن بکینم او کو چې شربت کینو کینو کو نه کینو زه بیا را باندې نه وخت کیږي په مخه لري دا رشته بوشي چې زما په خپل کمیشنو دي اخو داسې دغه ژبه وایه مړې سپکړه ځکه نه ناوخته دی بیا به مې روح راشي بیا به وایي چې داسې چل دی داسې ادارو که زه شمروک مې نوم شه خلک څنګه وي دا تور مخ دې خور شه ته ما پس اوس رښتې راولي خدای پاکه بیخ د اړو باسې ته ګرمۍ نه مړه شو دا شنې خولې دي چې رانه بیږي دې خو اوبه څکو او دې خوا رانهغه په خولو کې په شړ روانې خلک وایي د اوبو کمې دي د وجود کې د اوبو کمې به راځي نه خدایه زر په خیر او خوشحالو سره د پشکال دا بارانونه چالو کړي چې لږ دا موسم یخ شي خو اوس وایي بارانونه چالو شي چې بیا بارانونه چالو شي مونږ غریب خلک خو خدای په یوه کې نه یو خوشحاله بیا را باندې کوټې راساسي وکوسه لاړ شو چېرته پیسې راوالئ د بکسونو نه ها نه به کوټې راساسي او نه به چېرته ځي بکسونو نه صندوقونه نه هلته ستا پلار خو ابا خان دی که نه مونږ کره صندوقونه پیسو ډک پراته دي یا به چې تم بعضې وخت کې داسې خبره وکړي چې په دې لمدو غوښو را داسې اور بل کړي نشته در سره نه نشته څه لیکې چې اوس ورشه موټرې راواله ورشه راواله ورشه ابرین هم ته ډکې کړي د بالښتونو راواله چابه داسې منکر شی پې نشته دی ته خو وایې که مور پلار سره مې خزانه ده پکې هم څه کو پکې مې دننه کوټې ته وړی هغه پلار دې ورته وختي دیوالونه دې لګولې اوس پې رابار کړم یې ګرمۍ ته ګوره ستاسو خو ګرمي نه کېږي دا وره کوم ځای وه غوښه در پسې نشته ګرمي دې نه کېږي ولې مې نه کېږي نه دا راته ووایي دا وره کوم ځای وه دا چا درکړه چا وایي درکړه نو ما رانه وړله چې چا راکړله کوم ځای نه ته راوړه هلته اوبو کې را روانه وه راومې نیوله سمه خبره کوه تا ته پته نشته چې بېګا څومره واوره شوې ده دا څومره یخني ده ته وګوره خدای دې بیخونه باسه مونږ د ګرمۍ نه مړو شو ته وې واوره شوې په اوتو بوتو سرې نو د سړک نه مې راوړله که نه د 50 روپو مې راواغېستله د کم ځای نه دې وایي راوړله 50 روپو وی الله توبه 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 پاکستان نشو کافرستان شو دا څنګه چل دی بچي رس ترس ګراني کېږي دا به کوسه یو وخت به داسې راځي مونږ به د لږو تندو د لاس امرکو ګورې کله ټماټر برچي کله اوړه برچي اوس پکې هغه وورم دانه ګران شوی 50 روپو 2 ګیټکي ما له خو ټوله سوانچه راکوله د 50 روپو خو راوړلی مې نه شوه ولې که نه 50 روپۍ دې ورکړي دي دا ستاسو هغه وخت دی چې په 4 انې به مر سره اخیستي وو دا د 50 روپو دا د 100 روپو ته د دې واورې دا ولې ګوره نه به وایم څه به هم نه ویم مه وایه هېڅ هم مه وایه ته خو چې څه ویې نو بس څه د ویلو نه دي پلار دې وی بیا هلک نه کار کوي نه روزګار کوي دا وره دغلته ځوړنده که چې ورته ووایم چې وره خو یې راوړه د بازاره کولرو کې منګو کې اوس اوبه اچولي دي نو زه وکړمه که کولر راواله که نه کولر نه رالم په شړق کې کولر ولګي د منګي اوبه خوږې وي ولې چیني دې پکې اچولي چې خوږې دي هغه ښکلې به د پپ نه تازه راډکم یخې پرتې وي زه خدایه په دې ګیلاس باندې په دې ګیلاس باندې اوبه څکې او هم د ښکته ویشو ناشکره ته ځکه خو خدای تاسو ورڅخه خاوندان کوي واله لاړم دنه ځه وځه بیخونه باڅه ما وی ځه خاوند مې سړی نه دی هغه زوی به مې سړی وي زوی را لاړ پوخ کړه خاوند لا زما چې دا وره دغلته کېنه خدایه پاکه هغه په یو شان ویلي کېږي اوس هغه سړی زر راده نه کړي چې دا ورته وښیم هغه وایي څه نه راوړي زه هلک له به پې لږ مخ په لاړو کړم ورته یم چې داده وره یې راوړې ورته یم چې څه مې منګي کې اچولې ده نو ځه لږ بیړه خوشي